او د دین زده کړه دا کیږي هم په دې طریقې سره او په دې ډول چې سړی تپوس وکړي معلومات وکړي. کله سړی په خپله کتاب ولولي، کله واوري، درس کې کینی، استاذ ته کینی. دا ټولې طریقې دي د زده کړې د دین او د دنیا. که دنیا زده کې له هغې دپاره به هم تپوس کې، او که دین زده کې نو هم به تپوس کې. زمونږ بدبختي دا ده چې موږ د دین په باره کې اکثر معلومات نه کوو. د هغې زه بار بار دا خبره کومه، یو سړی به چې دا نصیحت تا څو پیرې کړی او دا خبره بیا یې کړې، دا به زه لازم کومه چې یو خو موږ ته د خپل کمې احساس وشي، بل موږ بیدار شو. هغه دا چې دین کې موږ تپوسونه ډېر ولې نه کوو. د هغې یو وجه دا کیدی شي چې د سړي یو خبرې ته دومره توجه نشته، دومره هغې له مقام نه ورکوي چې تپوس یې وکړي. یعنې که یو سړي ته د رزق مسله راشي، د مزدورۍ مسله راشي، نو دی سهار ماښام خلکو نه تپوس کوي، دا به څنګه دا به څنګه دا به څنګه. ولې د سره قدر دی. کم سړی چې د خپل دین قدر کوي، هغه د هغې مباره کې تپوس کوي باقاعده، دا به څنګه کوم، دا به څنګه کوم، دا به څنګه کوم. ځکه تعلق ساتي د روح د ژوند سره. یو خو دغه د رزق مسله ده، دا د خېټې مسله ده. سا ستا به دې بدن کې کته بره کېږي، که دې بند کړو مړ کېږي. خو دلته د روح ژوند دی، دلته د آخرت ژوند دی، دلته د الله سره تعلق دی. نو یو سړی چې قدر نه کوي د دین ډېر تپوسونه نه کوي. دویم چې کوم سړي کې تکبري، ځان لوی ګڼي او دا عیب ګڼي چې یاره خلک به وایي چې ته وګوره ده تپوس وکړو. نو ولې څوک داسې پیدا شوی دی عالم په دین پوهه او دغه طریقه ده، خلک د یو بل نه تپوسونه کوي، اوري، لولي، دی به مسله پوه شي. زموږ دا مطلب که اوس زه تپوس کوم، خلک وایي یو دومره غټ سړي ته وګوره ده تپوس وکړو. نو ته د دین په مخ کې څوک یې چې ته دا وایې چې دومره غټ سړي ته وګوره؟ ته څوک یې؟ رسول صلی الله علیه وسلم د جبریل علیه السلام دین نه زده کو، هغه ته به قرآن نه اورو، هغه به ته قرآن نه اورېد، بیا به هغه لوستو ده به ورته غوږ ایښود. دا شاګردي د جبریل سره نه کوله. بیا صحابه کرامو د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی اورېدلی، تپوسونه نه دي کړي، او بیا دا سلسلې زمونږ پورې رسېدلی. په دې د انسان شان اوچتېږي، کمیږي نه، د الله په نظر کې، د مخلوق په نظر کې. د الله په نظر خو واضحه ده چې د الله سره د الله دین سره محبت کوي، ځکه تپوس کوي. د مخلوق په نظر کې چې وګوره سړی څومره دیندار دی، څومره ورسره د خپل دین خیال دی، تپوس کوي، معلومات کوي. او کله سړی د جهالت تلاسه د تپوس کولو کې حیا کوي. نو حیا په بعضو ځایونو کې بد صفت دی، حیا کول په بعضو ځایونو کې ښه صفت دی، شریعت یې زموږ نه غواړي. خو موږ کیسه الټه کړې ده. نن سبا زموږ دې زمانه کې ډېرو خلکو ته چې وګورو، ډېرو ته کوم ځای کې چې حیا پکار ده هلته یې نه کوي، کوم ځای کې چې حیا پکار نه ده هلته یې کوي. مشر په مخ کې حیا، ته به ناشنا مناظر وینې، د بچو په مخ کې حیا، د ملګرو په مخ کې، د ګاونډي په مخ کې حیا، د الله نه حیا، د جومات نه حیا، او داسې پسې بیا ځه. په دې کې به ته عجیبه قیسې واورې ویې به یې، خو چې کله داسې ځای راشي چې هلته حیا نه ده پکار دی، او بیا حیا مخکې وروسته کوي، یاره حیا داسې او حیا ده. نو تپوس کوئ، په تپوس سره علم ډېرېږي او عبادت دی دا تپوس. یو خو دا تپوس دی، زه سړي نه تپوس کوم چې دا لار چېرته تللې ده، یو دا تپوس دی. یو دا تپوس دی چې زه به دا پلانې عبادت څنګه کوم چې الله زما نه راضي شي. دلته دا تپوس عبادت دی، په دې تله الله اجر درکوي. که نیت دی الله ته نږدې کېدی که نه، په دې تله الله اجر درکوي. نو فرق دی په سوالونو کې او په پوښتنو او په تپوسونو کې. الله دې موږ په دین پوه کړي. اولنی سوال یې ورور کړی دی، یو سړی راولګي چاله هدیه ورکړي، تحفه ورکړي. هغه بیا چاله چې تحفه ورکړه، وروسته دا خبر معلومه شي چې هغه په حرامو کې استعمالوي. اوس د ده نه د خپله تحفه واپس اخیستی شو که نه؟
ځکه چې نږدې ورځو کې مسله موږ بیانه کړې وه چې چاله تحفه ورکړي واپس یې نشي اخیستی، حدیث کې دي الا څوک یې اخیستی شي؟ پلار چې بچي له تحفه ورکړي بیا یې اخیستی شي. جواب د دې مسلې هغه دا ده کې چې یو سړی چاله هبه ورکړي، په عربي کې ورته هبه وایي، دې ته تحفه هم وایي، دې ته هدیه هم، دا حرام دي چې ته بیا دې ته واپس شي. امام ابو داود حدیث راوړی دی، امام ترمذي، رسول صلی الله علیه وسلم لا يحل لرجل ان يعطي عطيه او هبه فيرجع فيها، حرام دي په یو سړي باندې نه دي حلال چې دی چاله هدیه ورکړي، تحفه ورکړي او بیا دې هغې ته واپس شي. واپس کېده څه مطلب دی؟ چې بیا یې والي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه حدیث کوي الا الوالد فيما يعطي ولده، سوای د پلار نه چې بچي له څه ورکړي. ومثل الذي يعطي العطيه ثم يرجع فيها، دې مثال ته وکړي دی. رسول صلی الله علیه وسلم وایي مثال د هغه کس چې چاله تحفه ورکړي، هدیه ورکړي، هبه ورکړي او بیا واپس شي هغې ته، كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. دې مثال د سپي دی، سپی ډوډۍ وخوري موړ شي بیا الټۍ وکړي، چې الټۍ وکړي نو د خپلو الټو ته واپس کېږي، هغه سټي را سټي. دا د سپي یو ډېر څښا پلیت عادت دی چې دی د خولې نه څه ګند راوځي هغې کې واپس جبه وایي. دا مثال دی د هغه سړي چې چاله څه ورکړي او بیا ورته څه وایي واپس یې راکړه. او دا یعنی د سپي سره د خوی کې تشبیه دلالت په دې کې چې دا ډېر سپک خوی دی. داسې د ماشومانانو خو یې که خیال هم کړی موږ چې واړو سکول کې مدرسه کې دا والا پین ستا شو، دا پنسل ستا شو، 15 منټه بعد به ته موږ بیا راکړه، ځکه چې خبره به یې داسې وکړه چې هغه به موږ ښه ونه لګېده، یا به یې ځان سره په ټیم کې وانغستو په لوبو کې، یا په نور څه کې راته د ماشوم دی نه پوهېږي. لوی سړی د چا له څه شی ورکړي، شتي پکې داسې دانې، داسې قیمتي دانې زموږ معاشره کې شتي باز دا واله بل یاره راکړه بس یاره هغه زموږ یو سوچ و ته بل شا دا رور ډېر ښکلی تپوس کړی دی. هغه سړي بیا پته ولګېدی چې هغه شی په حرامو کې استعمالوي. اوس څه وکړو؟ لکه زه یو مثال درکړم، تا یو چاله تحفه کې موبایل ورکړو چې دا واله یاره زما طرف نه هدیه شوه، بیا وروسته پته ولګېده چې هغه په دې باندې فحاشیانې ګوري، یا دې ولا بل داسې څه آله ورکړه د اوسپنې څه شی دې ورکړو، وروسته پته ولګي چې هغه په دې باندې قتلونه کوي، هغه پرې خلک کله ګزارونه ورکوي. الغرض ګناه کې استعمالېږي. نو دا ورور وایي چې اوس به څه کوو، واپس یې اخیستی شو که نه. ګوره دلته دوه خبرې دي، یا به تا شرط تړلی یا به دې نه یې تړلی. او حدیث کې راځي المسلمون علی شروطهم، مسلمانان چې کوم شرط وتړي هغه سرته رسوي، الا چې هغه شرط د شریعت خلاف وي. امام ابو داود دا حدیث راوړی. اوس تا یو سړي له تحفه ورکړه، ملګري له، ورور له، کاکا زوی له، ماما زوی له، انډیوال، دا تحفه والا خو شرط دا دی چې په ګناه کې به نه استعمالوي، او که دې استعمالول نو واپس کړه. نو که دا شرط تا ایښودی بیا خو صحیح ده، ځکه چې هغه شرط سرته ونه رسو. خو که شرط یې نه ایښودی، دا نه دي ویلی شوي او نه داسې څه بله څه خبره ښکاري داسې چې یاره او د دا شرط درته ویلی دی، د دې حالاتو نه معلومیږي، نو بیا دې نشي واپس کېدی. دې تحفې ته، دې هدیې ته دې واپس کېدی نشي چې یاره رایې که واپس. یو کار مونږ کولی شو چې نصیحت ورته کوو چې ګوره دا شی په حرامو کې مه استعمالوه. انجام د دې دا دی که بیا هم دی لګیا و پکې نو تا خپله غاړه ازادي کړې ده. نیتونو نه الله خبر دی، و موږ ته څه پته و چې دی به په ګناهونو کې استعمالوي، په حرامو کې به استعمالوي. نو خبر حاصل دا شو که شرط یې ورته ویلی او ده دغه شرط منلی چې صحیح شوه او بیا شرط سرته ونه رسو ته دی واپس راکړه، دا خو صحیح شوه. خو چې شرط پکې نه بیا ورته ته نشي واپس کېدی، بیا ته څه به کې نصیحت یې ورته وکړو، بیا یې نه منله، خبره ختمه شوه، ستا غاړه ازادي شوه، الله به دنه تپوس کړي.
دا راته داسې یو فایده ذکر کوم خبره منځ کې راله چې چاله تحفه ورکړي که نه واپس کولی خو بلکل نه شي ورسره ځای په ځای د دې تذکره مه کوه دا هم ګوره سپک خوی دي هله چې هغه د مولوي نصرالدین الدین قصه ده که بل داسې قصه خلک ذکر کوي چې د چاله چوغه ورکړې وه نو هغه چې و بیا ړقېدو عکس چې به چوغه به ډېر خوند کوي هغه ورته یې وویله واپس یې وویله نه وي واپس خوند به بله چې بیا چې داسې پروګرام کې لیدلی وایي دا هغه خو نه ده که بله دې اخیستې ده نو د یو نیم سړي دغه بیا لکه مثال کې دغه دله کړو بوټان یې درکړو پیزار ډېر ماشاءالله ډېره مزه سړي ته ګوره په دې هم ځان کچه ښکاري چې ته چاله څه شی ورکړو بیا بار بار صفتونه کوي ها موقع راله کله خبرې نه خبره جوړه شي خلکو صفت وکړو چې یاره ده دا پیزا ډېر مزدار ته به کوم ووایي چې او دا ډېر مزیدار دي خو د ځان نه او بار بار او زمونږ والد صاحب الله دې په رحم وکړي هغه قصه کوله وي موږ چېرته یو کس نه پخوا وي میخ اخیستې وه هلکوالي وخت کې وي میخه موږ واخیسته کس غره کې اوسېدو نو چې هغه به وي کلي ته راکوشو که نه او زموږ په دې کورنۍ کې به څوک هم ولید څنګه نو اخو یې تله په پیسو اخیستی بیا هم زه څه خبره ده بیا مې ورته یوه ورځ وویل چې پوځ یې دې پرې راوستو خو چې کوم ځای کښېنه څنګه پی برابر تا ته خو ما ویلي چې دا داسې او دا داسې نو د یو نیم سړي د معاملې نه دې الله ساته جړاله به دې راولي نو چاله چې څه شی ورکړي یېرې کا او چې څوک یې دله درکړي مه یې هېروه دا خو یې ځان کې راوړه ما له دې تحفه راکړه زه به یې نه هېروم ستا شکریه به ادا کوم احسان به زه ستا منم او د دې خیر او د دې ښه والي تذکیره به زه ځای په ځای کوم ځای چې کوم مزه کوي خو تا نه به یېري نو کیدای شي تا ته څوک وایي چې یاره هغه پلاني له چې تا کله تا نه بلکل هېر شوي دي چې ما کله ورکړي دي ناسې دا یو نصیحت ورسره شو چې نه انسان هدیه او تحفې ته واپس کیدی شي او مه وخت په وخت تذکیرې کوه الا دا که یو موضوع راله او تا پکې خبره وکړه که څه حرج نه لري د یو ورور سوال کړی دی ډېر عجیبه سوال یې کړی دی وایي زما او د ښځې منځ کې څه مسله راله نو بیا یو کس بار بار ما نه را تپوس کوي چې تا طلاقه کړې ده او که نه زموږ معاشره کې یو دا مرض هم دی چې لکه که معمولي جاښه کور کې راله ګاونډیان ته خبر شو نو خو لازم ګاونډیان خبرېږي ځکه چې کیلی دی چم یو دی اکثر کور کې دا جګړه چې وشي دا چغې چغارې هم بهر راوځي لکه چې دیوال په دیوال کورونه دي اول ته بیا کولاو کورونه دي بند خو نه دي اواز ترې راوځي نه دا به بیا هر یو څنګه نو که ستا څه اراده وي چې دا مسله جوړه کړي نو بعض به دې دومره تنګ کړي به خبرو چې ته به بیا لازم ورانې لکه ستا د یو کس سره په لاره کې خبرې واورېدې او تاسو دواړو یو بل ته خبرې تیزې کړې اوس بعضو دا مرض دی چې تا کله مینې څنګه شوه خبره لکه نو سلی ورته رایې دی خبره ختمه شوه انسانان دي انسانان چې اوسېږي خپل منځ کې خبرې راوړي نو دی به تا راګرموي چې ته دا کیسه داسې ووایي چې بس ما د هغه سره ختمه کړې ده نو دې ورور سره هم داسې قصه شوی ده ما ته داسې ښکاري نو ما ته وایي تا طلاق ورکړې ما ورته وایي چې زما ښځه د سره شتینه هر یو په خپله لاره هغه په خپله لاره تللی زه په خپله لاره او وایي دا خبره ما دروغ کړې ده ما طلاق نه دي ورکړی خو دې کس ته مې ووایي چې او ما طلاق ورکړی او د هغې خپله لار زما خپله لار او اراده مې یعنې دا خبره مې په دې وکړې چې لکه ما نه غوښتو چې زما د ژوند نه یو سړی خبر شي وایي تا طلاقه کړې ده طلاق ما ورته وایي چې اوس دی را بیدار شو چې دا به طلاقه شوي او که نه به ځکه چې کس تپوس وکړي تا طلاقه کړې ده که نه او ما څه ووایي نو دا ښځه طلاقه شوې ده او که نه علم
ډېر اوچت نعمت دی او ډېر دروند بوج دی. قسمه قسم مسلې انسان ته راځي. کله داسې مسلې راشي چې سړی اول دا سوال واوري بیا داسې لږ ساعت له سکته کې شي چې دې له به جواب څنګه پیدا کړي. خو الحمدلله شریعت کې د هرې مسلې حل شتي او علم ځان له دیني علم ځان له یو فن دی. دا د یوازې د ګیرې او د پټکي او د ډګرۍ سره تعلق نه ساتي. د ډګریانو خو په پیسو میلاویږي. او بیا ورسره دا خبره لکه بعضو کوم چې دین سره نه لګي او علماو سره دی وایي ګوره خلک کوم ځای ته ورسېدو ساینس وایي څومره ترقي وکړه او دی اوس هم خلکو ته دین بیانوي. نو خو ساینس ترقي کړی دی خو دا نه دي ویلي چې زه خلکو ته ساینس ښیم. دا سوال د چا نه پکار دی؟ د ساینس د سوال چا نه پکار دی؟ د ساینسدان نه پکار دی. خو دا دلالت کوي چې دا سړی اصل کې دین سره یې نه لګي. لکه ته لکه یو کس راغی موږ درس کوو چې دین مسله دا یو راننوتو یو د انګریزانو ډاکټران کوم ځای ته ورسېدو هغوی نوي نوي سیسټمونه راوویستو. نو خو صحیح شو که لاړ شه هغه هسپتال ته ډاکټر صاحب ته ووایه انګریزانو او ډاکټران کوم ځای ته ورسېدو ته لا دلته ناست ما ته یې سره لکل فن رجال د هر فن دپاره خپل سړي دي. یاره وګوره کافرانو چې کومې مزایل یې راوویستې او د مزایل سره زما څه یم رسول چې مزایل جوړې هغه ته یې ووایه وایه کافرانو کومې مزایل یې راوویست او تاسو دلته ناست هغو ته یې نه وایي اصل کې دی خفه دی والعیاذ بالله د دین نه. ګینې کې زه اوس لاړ شم هسپتال ته او ډاکټر ته ناست یم چې ما ته دوايي لیکه او ډاکټر صاحب ته ووایم چې ډاکټر صاحب د انګریزانو انجینیران کوم ځای ته ورسېدي ته دلته ناست دی او دغه سینه باندې شی ږدي او ساه واله او ساه کته که او مرۍ کې راته دغه شی کېږدي زخم ګوري. دا به د عقل خبرې او ما ته وایي چې وروره خو ته انجینیر سره بحث وکړه زما خپل یو فن دی. نو بس دا ردونه کوي په علماو خلک کوم ځای ته ورسېدو او چې هر شی تاله د عالم کوي ته به څه کوې؟ د ډاکټرۍ ګیله ته زمانه کې د ساینس ګیله ته زمانه کې د مزایل ګیله ته زمانه کې د بلکې د علاقې مسله د ګیله ته زمانه کې د معاشرې مسله ګیله زمانه ته څه کوې؟ ته به ډوډۍ خورې د ډوډو د بیخ او بنیاد وویستو سهار ماښام او مزایل بدله موږ جوړو ډاکټري بدله موږ کوو ټکنالوژي بدله موږ راوباسو خو ته هم څه وکړو که نه څه ته څه زه کار به رواني. نو دین د ځان له یو فن دی یو علم دی الله دې موږ ته نصیب کړي. ورور وایي چې طلاق به شوي او که نه یو سړی دی خپلې ښځې ته ووایي عفوا چا دې تپوس وکړو چې تا ښځه طلاق کړې که نه او ده ووایي چې او دی به دې خبره کې دروغجن وي. نو اکثر علما دا وایي او تحقیقي قول هم دا دی چې دې سره طلاق نه واقع کېږي طلاق نه واقع کېږي الا که دا مسله قاضي له لاړه که نه قاضي له او قاضي معلومات وکړي تاسې ویلي داسې ویلي نو قاضي خو ظاهر ته ګوري. نو قاضي ظاهره کې دا فیصله کولی شي چې او طلاق واقع شي. ولې ده خو ویلي دي یو ما طلاق کړې ده خو چې سړی په خپله تپوس کړي چې ما داسې کړي دي او بیا راشي چا نه تپوس کړي معلومات کې یاره دا طلاق نه دا طلاقېږي ځکه چې دا صریح طلاق نه دی صریح هغه واضح ټکی نه دی. تا ښځه طلاق کړې یا لکه دې رور چې ویلي ده خو بلکل صفا خبره نه ده کړې دا خو کنایه ده د هغې لار جدا او زما لار جدا اوس د هغې لار جدا زما لار جدا دا یو کنایه ده دې دپاره نیت پکار دی. څه پکار دی؟ نیت. او هغه وایي چې دروغجن یا دا چې یاره بس د نن نه زما ښځه نشتي دا کوم صفا طلاق خو نه دي وایي د نن نه زما ښځه نشتي. نو احتمال دی چې کیدی شي د طلاق اراده‌ای او کیدی شي د طلاق اراده‌ای نه وي. نو هغه وایي زه دروغجن یم نو چې دروغجن دی نو طلاق نه واقع کېږي او په دې خبره دی ګناهګار دی که نه دی؟ اوس هم سوچ کړي ولې ګناهګار دی؟ دروغ یې ویلي دي او دا یو نصیحت چې عام نصیحت دی چې د دروغو نه هر قسمه خبرو کې ځان لرې ساتي.
خصوصا د طلاق دا مسلې نه دي کې ګپ شپ مه لګوئ دې نه سړی ګپ جوړ کړي که دومره مسلې زموږ خوا ته راځي که نه ملګري سره وران شم وایي ما ورته وایي چې ښځه به راباندې طلاق کپیل سره وران شو ما ورته وایي چې ښځه به راباندې طلاق ورور سره مې خبر راغله ما چې ښځه به راباندې طلاق انډیوال سره مسله خبرې واوړې ما چې ښځه مسلې دي نورو سره راځي او هغه غریبو پورې نښتې هغې په دې کې څه یم خپله مسله حل کړه که په خپله ځان ته نر وې بادر وې او حل کولی شي حل یې که نه ښځه به کیسه له غریبه یادې رایادې بله دا سپکه خبره هم ده لکه اوس زما او ستا خبرې واوړي د اوس تا ته چې ښځه به راباندې طلاق کړي ښځه به کیسه له یادې زما او ستا خبره ده په یو طریقه به یې حل کړو لازم ده چې زه به تا ته ځان غیرتي او رښتینی ثابتوم په طلاقو سره چې ښځه به راباندې طلاق کړي دا عادت د عربو کې هم دی دا زموږ د خلکو کې هم ډېر دی دې کې ډېر احتیاط کوو دا دې رور ښکلی سوال کړی دی وایي زموږ په علاقه کې دا رواج دی چې کله څوک په سفر باندې ځي نو شاته پسې د کور دا خلک داسې اوبه ونولي لکه دا دې لپاره چې داسې وکړي نو دی به روغ رمټ واپس راشي څه حادثه به ورته نه راسي دا جایز دي که نه دا قسمه عادتونه په اسلام کې د هیڅ اصل نشته سفر رسول وسلم کړي دي که نه دي کړي کړي صحابه کرامو سفر یې کړي دي یو ځای کې هم دا نه دي ثابت چې هغوی په یو بل پسې اوبه هغه نوستي چې دا مسافر روغ راشي دا بدعت دی ناروا کار دی پرېښودی په کار دی بل دې سره دا عقیدت څنګه تړلی شوی دی چې دی به روغ رمټ واپس راځي که په اوبو نوستو سره کار کېدی خو مزې به وي یو مسافر ته هم څه حادثه نه راتلی مسله نه راتلی اوبه نه پوره دا ټریله به هم پسې شاته اړولی چې ده ته څه نقصان او دی روغ رمټ واپس راشي یو زر راشي په دې کله کار کوي ژوند خپلې مسلې دي او د هر څه نه مخکې تقدیر دی الله رب العزت زموږ تقدیر لیکلی نو په اوبو نوستو سره لکه دې بعضو مسلو ته چې سړی سوچ وکړي لږ عقل نه کار والی هم پرې ورسي د اوبو نوستو د دې سره سویمه ده چې ته به روغ رمټ واپس کور ته راځي په سر ولا قرآن کې دي ابرز مې یو دغه ولیدو چې د چا ګاډی اخیستی دی که شیش موټر دی که څه شی دی او بیا یې داسې تور چیلی راغستی دی او هغه د ګاډي نه چاپېره چورلی طواف پې کوي د ګاډي د جاهلیت کارونه یې ټول وایي چې اکسیډنټ ونه شي که په دې کار کېدی دنیا کې به یو اکسیډنټ هم نه کېدی تور چیلی نه موږ به دې تور غوایان ته وکړی چې کار خو به دې کېدی بل الله موږ له عقل راکړه الحمدلله څو پیرې ما تاسو ته دا خبره وکړه چې الله موږ له داسې دین راکړی دی چې دې کې اسباب به لټوي لکه الله ښه کوونکی څوک دی الله دی ښه کوونکی الله دی ته به څه کوې ته به اسباب لټې اسباب څه دي ډاکټر له به لاړ شي دم به په ځان واچې ورزش به وکړې پال به وکړې او الله به تعالی شفا درکړي الله رزق ورکوونکی دی دا زموږ عقیده ده ته به اسباب ولټې تجارت به کوې مزدوري به کوې مسافري به کوې رب العالمین به تعالی به کې برکت واچوي دا اسباب هم الله جوړوي نو دا کار چې څوک هم کوي یا د قرآن په سر دا غلط کار دی د قرآن سره دا خبر راده شو اوس خو د عادت تقریبا شي دا قرآن ګورې زموږ په معاشره کې سیمته کې ته پاتې شوی دی د ناوي په ګاډي ته به په سیج بورډ ایږداو مسافر بار روان او دا به لولي څوک په دې به عمل څوک کوي په دې به ځان څوک پوه کوي دا کوم اصل خبره چې هغه موږ سیټ ته ښودله او په بدعاتو خراب مړو پسې وایي په مړو پسې نو قرآن باندې پوهېده دا د مړو او د دې تلاوت کې د ژوندو ضرورت دی ژوندو موږ په مقبره کې قرآن نه وایو چې موږ شي مدرسې نه انجینرونو او قاریانو هم د دې ټیکې اخیستې دي بعضو ټولو نو خو بعضو دا باقاعده ټیکهداران دي
او به چې ته غوږ یې ایښودی چې څوک به مري که نه چې مړ شي بس دا کسان را روان کړي ځان سره موږ به دله ختم وکړو نو دا یو مشري بیا دا نور چې را ختم وکړي نو پیسې میسې ټولې هغه ته میلاو شي دوی له دې ګړي ورکړي او موږ په دې پوه نو ختم شوی دی دا بدعت خو دی خو دا څوک ویلی شي چې او قرآن یقیني ختم شو هغه واړې راوستي دي موږ به تلاوت ټول ناست د چا چې دا مړی د ده نه تپوس کوي تا ته دا پته دی کوم ځای کې لګیا دی او دی یو رواج دی نه قرآن کې شته نه حدیث کې شته د الله په دین کې نه را زمونږ رواج دی قاري صاحب محترم یې موږ ته په دې نه وایي چې دا رواج دی ځکه چې د هغه پې ځان له خېټه غوړه د هغه ځان له کاروبار روان هر چې کوم ماشومانان یې راوستي غریبانان هغه زما او ستا او د فلاني او د علاني بچی دی غریب دې قصې نه خبر هم نه دی چې دا شریعت کې شته او که نه شته خو دی به یې کوي سبا ولې به یې کوي ځکه چې د ولیدو چې دا طریقه داسې روانه ده نو دا هم په هغه زمره کې راځي رواج دی قرآن دا د لوستلو کتاب دی دا د تدبر د سوچ او د فکر او د عمل کتاب دی نو دا بدعت دی دا کار چې دی بدعت دی رسول صلی الله علیه وسلم چې څوک رخصتو که نه نو حدیث کې راغلي دي رسول صلی الله علیه وسلم استودع الله دینک و امانتک و خواتیم عملک زه الله ته سپارم ستا دین ستا امانتونه ستا اخرني اعمال دا خو دعا ده معنی څه شوه خلاصه د دې دعا کوم چې تا وساتي مني عقل مني لکه ته په مسافرۍ راوتې الله دې روغ رمټ واپس راوړه خبره منلو ده خو چې اوبې راغستې تا پسې داسې نیولې داسې دغه شو ما ته خو پته نه چې چاته څه دلیل معلوم شو هر څه کې به مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تابعداري کوو الحمدلله ډېر حده پورې خلک پوه شوي دي والله دې نور هم پوه کړي دا یو ورور سوال کړی دی وایي کله سړی دی حرم ته لاړ شي او طواف کوي نفلي طواف یا د احرام په حالات کې خصوصا د احرام هغه کې نو د خپې ډډ کوي که سړی پیزار په خپو کوي نو دې کې به څه حرج وي او که نه یو خبره دا یاده کوي زمونږ ذهن کې بعض داسې خبرې پرتې دي چې هغه هېڅ تعلق د شریعت سره نه لري چې حرم کې دننه بلکل پیزارو سره نشي ګرځېدی زه دا منم د ادب دی که دروازې ته ورسېدې پیزار دې ویسو تیری کې ادب دی دا ټول نه اوچته خبره یو سړی د بخپوی دړلی سپین ګیری دی زنانه ده ماشوم دی یا دقه شانله او پیزار پاک صفا دي په دې کې هېڅ ګناه نشته هېڅ پکې خو شرط دا دی چې پیزار صحیح صفا وي خو زموږ ذهن کې دا ځکه تاسو خیال کړی موږ چې کله څوک داسې ویم نو پیزار یې به په ډېر تعجب په نظر ورته وکړو مړه عرب لر کوه بل ورځ مې یو ولیدو ښه دومره ګیری و حرم کې پیزار به پو کړو مسله هغه کې نه وه مسله موږ کې وه موږ د مسلې نه نه وو خبر یعنې ډېر وروڼه ما نه تپوس کوي زموږ په دې پوندو باندې دړ شي موږ طواف کوو صفا مروه کې سړی خصوصا ما ته په خپله داسې کله داسې محسوسه کړم که نه چې په دې پونده باندې دړ شي سړی ستړی شوی سړي سفر هم کړی نو بیا کله ناکله پیزار په خپو کړه په دې لپاره شرط دی کوم سړی چې په حالات د احرام کې دی منع کړی شوی دی د ګیټو د پټولو نه منع کړی شوی څه نه د ګیټو د پټولو صحیح بخاري کې حدیث دی رسول وسلم دا ویلي یو کس ته راغی یا رسول الله چې موږ احرام کې یو څه به کوو څه به نه کوو رسول وسلم ورته وی کمیس به نه اغوندې پرتوګ به نه استعمالوې پټکې به نه استعمالوې وایي که د چا پیزار نه نو هغه دې موزې په خپو کې پیزار یې نشتي
موزی وليقطع اسفل من الكعبین او کوم موزی په پښو کیم نو د ګیټو نه لاندې دې پرېږدي. د دې حدیث نه دا مسله راووته چې ګیټۍ نشي پټولی، ګیټۍ احرام په حالت کې دا ته نشي پټولی. که سړی پیزار استعمال کړي د ګیټو نه لاندې دې کې څه حرج نشته. ها یو اشکال بعضو ته راځي هغه دا چې د پیزار کې دننه بخۍ، ځکه زه تاسو ته بعض خبرې زموږ ذهن کې پرتې، یو زموږ ذهن کې دا ده چې لازم به پرشتکي پیزار په پښو کې چې کله حرم ته لاړ شي، او ځکه دا ټقا جوړوي چې کوم طرف ته ګوري. نو هغه مسله دا ذهن کې پرته ده چې دې کې بخۍ ده، دا نور چې دي. او رسول صلی الله علیه وسلم خو دې نه منع کړي. ګوره رسول صلی الله علیه وسلم د بخۍ نه منع نه ده کړې. رسول صلی الله علیه وسلم منع کړي د هغه کپړې نه چې هغه د یو اندام دپاره جوړی، اندام دپاره جوړی، لکه پرتوګ. پرتوګ مسله د بخۍ نه ده، مسله د څه ده؟ هغه د خپله جوړ دی. کمیس هغه ګنډلی شوی دی د دې لاسونو دپاره، سینې دپاره، بر بدن دپاره. که مسله صرف د بخۍ شي، ګوره اوس یو سړی د احرام یې اچولی دی، د لاندې لنګ کې جیب کړی دی، نو جیب ته بخۍ کې که نه کې؟ او دا احرام صحیح دی او بخۍ پکې ده. دا ګړۍ چې موږ په لاس کوو دې کې چې د سرمنې پټه راشي بهۍ کې بخۍ که نه وي؟ نو دا خو به دا هم بخۍ شو. مسله هغه د بخۍ نه ده، مسله د هغه بخۍ ده چې په یو کپړه باندې شوې ده او کپړه خاص اندام له جوړه شوې ده. د نارینهو مسله بیانېږي. پوه به شوې که اوس نه؟ که دا مسله دې یاده کړه صحیح که نه، تا ته ډېرې خبرې حل شي. بعض راشي دا تپوس کوي نن سبا هغه احرام کې هغه لنګونه راوتي دي، هغه لاندې چې ګنډلی شوي ربړ پکې، چې دا څنګه دي؟ نو هغوی ته هم دا اشکال لای چې په دې خو بخۍ والی شوي. هغې باندې که بخۍ والی شوي هم ده سال نه کړي. نو که چېرته چاته ضرورت وي، خپې ستړي کېږي او د پیزار په خپو کې شرط څه دی؟ ګیټو نه به لاندې. ها نشته ورسره داسې، یا به داسې ووایو ځه یو کس دی هغه ته ضرورت دی چې دا ګیټۍ پکې پټې کړي، ګویا چې بیمار دی، یو کس بیمار دی، ډاکټر ورته ویلي چې ته به داسې پیزار په خپو کې چې دا ګیټۍ پکې پټي. دا مسله کې راته مسله بیانوم فایدې لپاره. دی به څه کوي؟ دی به دغه استعمال کړي، ګیټۍ به پټې کړي او بیا به فدیه ورکړي. فدیه شپږو مسکینانو ته خوراک یا 3 ورځې روژه، 3 ورځې روژې یا ګډه لاول او د حرم په غریبانو تقسیمول چې کم یې وته اسانه. نو که صحیح کښېنه ښه به درس اورېدو ته. نو مسله دا شوه که ضرورت وي ګیټو پټولو ته او تا ګیټۍ پټې کړې نو پټې کړه او فدیه ورکړه، او چې ضرورت نه وي نو ګیټۍ به نه پټې. نو خلاصه د مسلې ګیټو نه لاندې هر قسمه پیزار چې هغه ته استعمالولی شي د احرام په حالاتو کې د کیسې حرج هغه نشتي. والله اعلم. ها دا ورور سوال کړی دی چې او زه په خپله به دې سوال کې اوس شکی یم چې تېر شوي پېرې ما جواب کړی و که نه و، چې یو سړی د درودو یو عدد وټاکي چې زه به دومره درود دا ټیم ویم، ما که نه و بیان کړی، دا به جایز وي او که نه؟ لکه یو سړی دا وایي چې زه به د ماښام د مانځه نه بعد د ماسخوتنه پورې 100 پېرې درود ویم، سهار د مانځه نه بعد جومات کې کښېنم نور راختو پورې به زه 50 پېرې درود ویم. دا چې زه ټاکم چې 50 او دا چې زه دا ټیم، نو د ورور دا سوال دی چې دا طریقه صحیح ده که نه ده؟ جواب دا آیت کې اولنۍ خبره خو دا چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل ډېر اوچت عبادت دی، ډېر اوچت. او الله قرآن کې وایي ان الله وملائکته یصلون علی النبي، الله او ملائک په پیغمبر درود وایي. یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما.
ایمانوالو تاسو هم درود وایئ. او رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوي صحیح مسلم کې دی من صلی علی واحده صلی الله علیه عشرا، څوک چې ما په یو پیر درود ووایي الله پرې لس رحمتونه هغه رالیږي. خصوصا بیا لکه بعض وختونه خاص دي چې هغې کې به ښه ډېر وایي، لکه د جمعې ورځ امام ابو داود حدیث راوړی د رسول صلی الله علیه وسلم وایي ستاسو په دې ورځو کې غوره ورځ هغه د هفتې په دې ورځو کې غوره ورځ د جمعې ده. فاکثروا علی من الصلاة فيه، نو په دغه ورځ په ما باندې درود ډېر زیات وایي، هر وخت درود وایي. او هغه حدیث ډېر د یېرې دی چې کله جبریل علیه السلام خیرې وکړې او رسول صلی الله علیه وسلم پې امین وویل، صحابه کرامو امین واورېدو، خیرې خو یې نه واورېدلې. یا رسول الله دا تاسو چې د امین وویل، هغه وایي جبریل راغلی و، درې خبرې کړې، یو یې پکې دا چې ستا تذکرې یو ځای کې وشي او په تا یو کس درود ونه وایي الله دې دی خوار کړي. رسول صلی الله علیه وسلم پې امین ویلي دي. هر ځای کې چې د رسول صلی الله علیه وسلم نوم راشي درود وایي، په دې الله تعالی بې شماره اجرونه درکوي. او حدیث کې راځي چې د دنیا او د آخرت مسلې ورسره حل کېږي، د دنیا او د آخرت مسلې. او دا یعنې زه به څه یم د الله کمزوری بنده یم ګناهګار، خو دا د تجربې خبره ده، د الله او د الله د رسول نه ثابتې خبرې دي او دا تجربه شوي خبرې هم دي. کله درته څه خبره ګرانه شي که نه، نو په رسول صلی الله علیه وسلم باندې درود ډېر زیات وایه. دې سره الله مسلې اسانوي، دې سره الله لارې کولاوي، بندې لارې بندې دروازې به ورته کولاو شي. دویمه خبره دی رور چې رقم کار کړی دی دا د مسلمان اوچت عمل دی چې دې ځان له ورځ کې وخت وټاکي چې زه به د الله ذکر کوم. دا ډېره ښکلې طریقه ده او ډېر لږ خلک دا کار کوي چې دا وخت ټاکلی چې زه به دې ټیم کې الله یادوم. د وخت د ټاکلو څه فایدې؟ زمونږ د ژوند نن سبا ډېر مصروفه شوی دی یا موږ مصروفه کړی دی، دومره مصروف هم نه دی څومره چې موږ مصروفه کړی. لکه زه فیسبوک ته ناست یم او وایي زه مصروف یم، خو تا ته د موبایل غاړې ته ور واچوه چې ستا د مصروفیت ختمېږي که نه. ملګرو سره ناست یم پالتو خبرې خپله درنه د بل سپکه غیبت یو شی یاره جي ډېر مصروفه وم پرون ماسخوتن ډېر په زور ما ورته ځان مصروفه کړی. چکر له وتم بازار ته هسې ګاډي کې کته به راتلم نو ما ځان مصروفه کړی. خو موږ بیا هم وایو نه موږ مصروفه یو. ځم چې دې مصروفه ژوند کې لازم موږ څه وخت او د یېرې خبره نه ده چې نه څوک ویري یو څو منټه ډېر وخت هم نه غواړي یو څو منټه د قرآن تلاوت د الله یادول دعاګانې دې دپاره خاص کول پکار دي. یاره دا ټیم به زه قرآن تلاوت کوم فایده دې کې دی چې کله ته ووایې که دا ټیم به کوم نو بیا سړی لازم هغه ټیم ته ځان فارغه کوي که څه مصروفیات وي او دا هر سړی نشي کولی هر سړی نشي کولی. خو بیا د دې ورور دا سوال لاږي او ما ته یو کس ویلی شي چې تا دا خبره په خپله څو پیرې کړې ده چې یو عبادت شریعت پرېښودی کولاو نو ته څنګه یو وخت پورې تړې؟ یو سوال. دویم شریعت تا ته ویلي دي چې دا ذکر کوو چې څومره کولی شي نو ته له شمار څنګه ټاکې؟ او دا خبره خو مونږ کړې ده. نو د دې ورور دا سوال د دې به څه جواب او ما ته یو کس وایي تا چې اوس دا خبره وکړې چې دا غوره طریقه ده ښه طریقه ښه کار د دې به څه جواب وي نو جواب یې ووایه. موږ به الله یادو د الله ذکر به کوو عبادت به کوو بغیر د بدعاتو. اولنۍ خبره هغه دا ده اهمه مسله په اذکارو کې ذکر چې په کم الفاظو سره په حدیث کې او قرآن کې راغلی د هغه شان به وي الا عام ذکر. یو عام ذکر چې ته هر څنګه وي خو چې کوم ذکر خاصي لکه مثال شپې چې ته وده کېږي ذکر کې حدیث کې راغلي خو ته دې له الفاظ بدلې چې راځه وبکې د ځان نه نور الفاظ ور واچو نه نشي ځکه چې دغه ذکر راغلی د رسول صلی الله علیه وسلم او یو صحابي د رسول صلی الله علیه وسلم نه دعا واورېده. صحیح بخاري کې د حدیث ته د براء بن عازب رضی الله وی رسول صلی الله علیه وسلم ماته وایي چې کله د شپې وده کېږي اودس چاردام کوه بیا په دې ښی اړخ سمله بیا دا دعا وایه اللهم اسلمت وجهي الیک
وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نو که ته مړ شوې په دغه شپه نو ته د اسلام په فطرت او په دین مړ شوې. نو دې برا بیا رضی الله عنه ده وویې رسول الله وسلم ته چې یا رسول الله زه یو پیر لولم تاسو یې واورئ. هغه ورته ووایه وایي کله چې حدیث ته راورسېدم اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت نو ما ووی وبرسولك الذي أرسلت او په هغه رسول مې ایمان دی چې تا رالیږلی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې لا وبنبیک الذي ارسلت. حالانکه نبی او رسول خیال هم دی دا ډېر ښه دلیل دی چې اذکارو کې ما ورته د ځان نه ګوتې نشي ویل حالانکه د نبي په ځای رسول وي. دا بعض راشي موږ ته وایي مړی خو تاسو تنګول کوي نو خیر دی خیر دی څنګه دي چې رسول صلی الله علیه وسلم ولې نه وي چې خیر دی حالانکه دومره غټه تبدیلي هم نه ده راغلې د نبي په ځای څه راغی رسول راغی رسول صلی الله علیه وسلم ورته نه وبنبيك الذي أرسلت. نو یو خو موږ د اذکارو الفاظ نه بدلو. دویم چې شریعت کوم ذکر عام کړی دی هغه به عام پرېږدو دا به نه وایو چې دا پلاني وخت سره دی او پلاني وخت سره دی. ها اوس که یو سړی داسې کار کوي لکه دې ورور چې کړی دی ماښام مانځه نه بعد ماسوتنه پورې سهار نه اشراق دومره پیرې به زه موږ درته وویو ولې ستا عقیده څه ده هغه وی زما عقیده دا ده چې دا طریقه رسول صلی الله علیه وسلم نه ده ښوولې نه دا دین دی زه دا وخت ټاکل دینداري نه ګڼم زه دا شمار ټاکل دینداري نه ګڼم نو بیا ولې کې وایي ما ته دغه وخت کې آسان دی باقي وختونو کې زه مصروف یم یا دې وخت کې زه لږ خوب نه راپاڅېدلی یم لږ جذبه کې یم بدن کې مې طاقت وي ځکه دې ټیم له کوم یا زه جومات کې ناست یم نو ځکه یې کوم نور دا زه عبادت نه ګڼم نو بیا صحیح ده او که عبادت یې ګڼي بیا بدعت دی خو بیا هم موږ دې ورور ته دا وایو او هر ورور ته دا وایو څوک چې څه وخت داسې ځان له خاص کوي که نه چې کله ناکله یې بدلوه مګې خبره بلکل یقیني شو ځکه چې کیدی شي ستا خو دا سوچ نه دی کیدی شي په تاسو ګمان وکړي چې دی چې دا ټیم یې خاص کړی دی نو د دې سره څه عقیده او نظریه تړلی شوې ده نو کله ناکله یې څه کوه بدلوئ 50 نه سل کوه د 100 نه 50 کوه هغې نه یې زیاتوه د هغې نه یې کموه خاص چې د کله خبره راونیو بیا به د نه موږ دلیل غواړو چې ته خو دې ته عبادت وې او عبادت دپاره څه پکار دی دلیل او دلیل دی وایي چې ما سره نشتی نو چې دلیل در سره نشتی نو بیا دا کار ستا غلط دی. دا یو سوال دی چې که چېرته ماشوم چې هغه د مور په خېټه کې یو سا پکې اچولی شوی او دې ضایع کړی شي نو د دې څه کفاره ده څه ګناه ده دا خبره یاده کړئ ګوره چې کله ماشوم باندې 4 میاشتې تېرې شي که نه په ده کې سا واچولی شي دا انسان دی او بې حسي ته ګوره او زمونږ د مړ ضمیر ته ګوره چې داسې ډېر کیسونه به ته وینې او وا به یې اوري چې یاره ماشوم هغه سا پکې و هغه یې ضایع کړی دی کله په دې شکل کې ورته وایي ډاکټر ورته وایي یا ډاکټر ورته وایي چې دا ماشوم بیمار دی دی که بیمار هم دی دی که معذور هم دی او چې ده کې سا واچولی شوه بیا دی نشي لرې کولی الا بعض علما یو صورت ذکر کوي هغې کې هم اختلاف دی چې یاره یقیني دا یقیني چې د دې د لاسه دا مور مري او په هغې باندې ډاکټران کښېني او هغه هم اختلافي مسله ده هغې له موږ نه ځو خپلو ځایونو کې موږ بیان کړي دویم دا کیس اکثر زیناکار خلک کوي اکثر زیناکار خلک یې کوي او بعض ویډیوګانې او مناظر د کتو هم نه یې که خیال هم کړی جومات خوا کې ماشوم پروت دی اوبو په غاړه ماشوم پروت دی ما یو ویډیو کته چېرته ماشوم یې داسې د ونې سره خوا کې کاڼي سره خوا کې ایښودی دی ګټ لاندې او بیا په هغه باندې سپي راغلي دی خوړلی دی
بیا موږ سوال کوو چې ولې زموږ حالات داسې دي، ولې موږ ښه د ورځ ونه مونده، ولې موږ نه کام. یو معاشره کې دومره ظلم، لکه یو خو د زنا ګناه ده، بیا د پاسه یو انسان راغسته او هغه لارو کوڅو کې داسې غورځول، او هغه ډاکټر او اسپتال او اداره په دې ګناه کې مکمل شامله ده چې څوک دا کار کوي. دلته مسله دا ده لکه د الله نه م یره نشته، او نه دې څوک اداره زموږ په علاقو کې شته چې هغه په دې نظر ساتي، او هغه اداره هم که لږ ډېرې پیسې دې ورله ورکړې نو ډېرو سره به پکې خبره جوړه شي. نو نه د الله یره نه د مخلوق یره. که څوک دا کار وکړي نو څه به کېږي؟ اولنی کار د لویه ګناه ده، لویه ګناه ده، ځکه چې یو نفس وجل دي. سألي ګوره کله نه کله سړی پیشو ویني په لاره کې ګاډي والی که نه، د هر څه ترې راوتي، سړی ورته کوي زه خو د خپل ځای نه کتی نه شم، زړه پې سړی خراب شي. هغه صحابي راغلی و د رسول صلی الله خواله، وی یا رسول الله ما کې یو ډېر عجیبه عادت دی. هغه ورته وایي څه؟ وایي زه ګډ نه شم حلالولی، څاروی نه شم حلالولی. رسول صلی الله ورته ویي ولې؟ وایي د شفقت د لاسه، زړه مې پې سوځي. رسول صلی الله علیه وسلم والشات ان رحمتها رحمك الله، چې ستا په ګډ او په څاروي دومره شفقت او مهرباني ده، الله به تا باندې مهرباني وکړي. کله سړی چرګ نشي حلالولی، یاره دنه به ستا څنګه وي؟ بې ثابت انسان اگر او دا چې ضایع کوي د دې که طریقه د هغې باره کې د معلوماتو کې دا خپتې جدا را شو کوي، دا لاسونه ترې را شو کوي، دا پوزه ترې را شو کوي، دا سر ترې را شو کوي، او انسان د هغه زړه درځي. د هغه معاشره کې کېږي چې کوم ځای کې جهالت او ګناهونه ډېر شي. یو خو دا لویه ګناه ده، توبه وباسي الله ته. دویمه په دې کې به کفاره ورکوي، ځکه چې نفس یې وجلی ده. کفاره څه د قرآن کې راغلې ده؟ مری ازادول دي، غلام ازادول. دا خو زموږ زمانه کې نشته. نو قرآن کې الله دا وایي فمن لم یجد، که څوک غلام او مری ونه مومي، فصیام شهرین متتابعین، نو 2 میاشتې روجې دي پرله پسې. یو خو به دا کفاره شو. دریم کار دیت به ورکوي. دیت څوک چې مړ کړي نو دیت پکې شته که نشته؟ دیت پکې دی. د دې ماشوم دیت به ورکوي. ښه دا دیت به چا ته ورکوي؟ د دې ماشوم چې کوم وارثات دي، او چا چې وجلی دی، لکه اوس راځي که نه، او مور وجلی دی یا پلار پکې هم راځي او پلار وجلی دی، دوی ته به په دې میراث کې په دې دیت کې څه نه میلاویږي. دیت کې څه؟ قاتلان دي، نو قاتل ته به څه نه میلاوي، نورو خپلوانو ته به میلاو شي. هسې فایدې دپاره د یو نه زیات کسان دي کې شریک دي په دې وجلو کې، هغې سره به څه کوو؟ لکه اکثر خو داسې چې د زنا په کیس کې والعیاذ بالله، الله دې به موږ ټولو پردې راواچوي او الله دې موږ وساتي د دې خباثتونو نه. د زنا په کیس کې داسې چې هلک خو واده یې کړی جنۍ سره، نو جنۍ دا د خپل طرف نه اقدام اوچتوي چې دا ماشوم زه ختموم، نو زه دی قاتله شو. کله داسې چې هلک او جنۍ دواړه او ښځه او خاوند هم کولی شي. که بچې 15مه میاشتې ده او دوی زړه ته دا راغله یو بل سره کېناستو چې دا به څه کوو، او دا خو جو غریبي ده، او شته موږ ته چې دی 4 بچي دي او دا موږ څه کار وکړو، داسې چې لاړ شو یو ډاکټري سره به خبره وکړو، ختم به یې کړو. دواړه شریک دي که نه دي؟ دواړه قاتلان دي. نو اوس به څه کېږي؟ کفاره په دواړو باندې ده. کفاره په هر یو ځان له ده. کفاره څه ده؟ غلام ازادول. غلام نشي ازادولی نو 2 میاشتې روجې پرله پسې، 2 میاشتې روجې پرله پسې هر یو به جدا جدا نیسي. دا نه چې 18 ورځې دي، 13 یو ونې او 13 بل ونې نه. هر چې دیت دی هغه به تقسیم شي، ځکه چې دیت یو ورکړی کېږي. دیت به تقسیمیږي، څه په یو قاتل باندې شو او څه په
بل قاتل باندې شو. او دلته هم دا مسله ورسره یاده کړئ د قاتلانو په دغه دیت کې څه برخه نشته. دا به چا ته میلاویږي؟ د دې ماشوم وارثانو ته ورسېدی که نه. نو اخره کې دا یو مختصر نصیحت زما ټولو ته دا دی، دا قسمه کیسونه بیا هغه معاشره کې راښکاره کېدل چې زموږ معاشره په غیرت، په سړیتوب، په دیندارۍ مشهوره وه، او دا الحمدلله. خو دې معاشره کې چې داسې قصې راښکاره شوې، د هغې یوه وجه زموږ د دین نه لرې کېده دي، او دویمه غټه وجه چې دې سوشل میډیا زموږ نه هغه حیا او هر څه ختم کړي دي، هر څه ختم کړي. یعنې یو هغه وخت چې د پښتنو د زنانه بورقه به چا نشو لیدی. زه د زنانه کپړې نه ویم، زه د هغې خپه او لاس نه ویم، بورقه. او که چېرته زنانه به تلیم نږدې وخته پورې، نو د شپې به د کورونو نه وتې، او که د ورځې به څه ضرورت راغی نو په پټو کې به تلې چې څوک یې ویني. او د اوسه پورې ګورې ډېر پښتانه ځان سره زنانه ګورې د مخکې سیټ کې هم نه کښېنوي چې ګاډي کې چې ته روان. ولې؟ خلک به ویني چې او دا د ښځو داسې معاشره کې چې دا قسمه قصې راننوتې، نو دا د دې انټرنیټ پکې غټ کردار دی، ځکه چې موږ څه حدود نشته زموږ دپاره چې څه کوې کوه، که نارینه دي او که هغه زنانه دي او که هغه براینام هلکان دي. الله دې زموږ په معاشره رحم وکړي، الله دې موږ د فحاشیانو نه، د خباثتونو نه لرې وساتي، او رب العالمین دې موږ باندې دنیا او آخرت کې پردې رواچي. د باقي سوالاتو جوابات مې انشاءالله روان نشیز کې کوو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.